بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، نن ما ستاسو دپاره کلاس راوړی دی، او که تاسو چېرې په ګاډي کې سفر کوئ، د ملګرو سره روان یئ، په ګاډي کې انګلیش وایئ، نو دا نن کلاس د ګاډي په باره کې دی چې تاسو کله په ګاډي کې سفر کوئ نو تاسو په هغه وخت کې انګلیش ویلی شئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې ټول بسم الله ووایئ، او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. ګورئ ښه، ویر از د کار کی، د ګاډي چابي چرته ده؟ تاسو تپوس کوئ که نه چې د ګاډي چابي چرته ده؟ ویر از د کار کی، د ګاډي چابي چرته ده؟ انلاک د کار، ګاډی کولاو کا. تاسو چاته وایئ که نه چې ګاډی کولاو کا؟ انلاک د کار، ګاډی کولاو کا. It will take 4 hours to reach the destination. It will take 4 hours to reach the destination. منزل ته رسیدل به 4 غنټې وخت واخلي. یعنی مونږ چې کوم ځای ته ځو هلته رسیدل به 4 غنټې وخت واخلي. It will take 4 hours to reach the destination. منزل ته رسیدل به 4 غنټې وخت واخلي. It is far away. دا ډیر لرې دی. مونږ خپل منځ کې خبرې کوو که نه چې یار دومره ټیم به واخلي، بل وایي چې یار دا خو ډیر لرې دی، دومره لرې دی. It is far away. دا ډیر لرې دی. Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt. مهرباني وکړه د سیټ بیلټ ولګوه. په سیټ کې چې کوم بیلټ که نه، تاسو ملګرو ته وایئ که نه چې مهرباني وکړه دا سیټ بیلټ ولګوه. Please fasten your seat belt. د سیټ بیلټ ولګوه. It is okay if I open the window. کړکۍ چې کولاو کم څه مسله خو به نه وي. تاسو اکثر وایئ که نه چې دا کړکۍ کولاو کم څه مسله خو به نه وي. It is okay if I open the window. کړکۍ چې کولاو کم څه مسله خو به نه وي، یعنی صحیح ده، کړکۍ چې کولاو کم څه مسله خو به نه وي. Shall I turn on the AC? آیا زه AC لګولی شم یا زه AC ولګوم؟ Shall I turn on the AC? آیا زه AC ولګوم؟ Sorry, AC is out of order. Sorry, AC is out of order. بخښنه غواړم، AC خراب دی. بخښنه غواړم، AC خراب دی. Sorry, AC is out of order. بخښنه غواړم، AC خراب دی. No smoking please. سیګریټ مسکه. مونږ اکثر وایو که نه چې په دې ځای کې سیګریټ منع دي، دلته کې سیګریټ مسکه. تاسو به دا ډیر وینئ، هر ځای کې لیکلي وي چې نو سموکینګ. نو د دې مطلب دی سیګریټ مسکه. I have refilled the fuel tank. I have refilled the fuel tank. زه د تیلو ټینکی ډکوم. It is rush hour. دا وخت ډیر رش دی. It is rush hour. دا وخت ډیر رش دی. There is a traffic jam. There is a traffic jam. Traffic jam دی. صحیح ده، traffic jam دی. یعنی ډیر رش دی او traffic jam دی. There is a traffic jam. Traffic jam دی. We may get late due to traffic jam. مونږ کېدی شي د ټریفیک جام کېدو په وجه ناوخته شو. مونږ کېدی شي د ټریفیک جام کېدو په وجه ناوخته شو. یعنی کېدی شي چې په مونږه د ټریفیک جام کېدو په وجه ناوخته شي. We may get late due to traffic jam. مونږ د ټریفیک جام کېدو په وجه کېدی شي ناوخته شي. یعنی کېدی شي چې په مونږه د ټریفیک جام کېدو په وجه ناوخته شي. We need to take a U-turn. مونږ له U-turn اخیستل پکار دي. یعنی مونږ له واپس تاویدل پکار دي. مونږ له U-turn اخیستل پکار دي ځکه چې ډیر زیات رش دی. We need to take a U-turn.
مونږ لا یوټرن اخیستل پکار دي. I need to check the fuel and tires first. ما ته اول ټیر او تیل چیک کول پکار دي. I need to check the fuel and tires first. ما ته اول ټیر او تیل چیک کول پکار دي. خاصه نه چې په لاره کې راته یا ټیر خراب شي او یا تیل ختم شي. د دې چیک کول ډیر ضروری وي. که تاسو چېرې ګاډی چلوئ نو تاسو ته پکار دي چې خپل تیل وګورئ او ټیر هم وګورئ. ټیر ډیر خطرناک وي. خپل ټیر او تیل چیک کړئ نو د هغې نه وروستو بیا ګاډی چلوئ. I need to check the fuel and tires first. ما ته اول ټیر او تیل چیک کول پکار دي. I think there is a accident. زما په خیال چې دلته حادثه شوې ده. I think there is a accident. زما په خیال چې دلته حادثه شوې ده. please don't be a back seat driver. مهرباني وکړه دویم ډرایور مه جوړېږه. اکثر د وروسته سیټ نه کس ناست وي په وروسته سیټ کې او ډرایور ته خبرې کوي. کله ورته وایي سلو شه، کله وایي بریک ونیسه، کله وایي تیز شه. نو که تاسو هغه ته وایي چې مهرباني وکړه دویم ډرایور مه جوړېږه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ please don't be a back seat driver. مهرباني وکړه دویم ډرایور مه جوړېږه. یعنی مشورې مه راکوه، دویم ډرایور مه جوړېږه. نو پارکینګ، د ګاډي ودرول منع دي. نو پارکینګ به هم تاسو ډیر وینئ. د دې مطلب دی چې دلته د ګاډي ودرول منع دي. ډرایو سلولی، pedestrians are there. ډرایو سلولی، pedestrians are there. ګاډی په مزه چلوه، پیدل د تلو والا لاره ده. پیډسټرین وایي پیدل تلو والا ته، یعنی کوم ځای باندې چې خلق پیدل ځي. ډرایو سلولی pedestrians are there. ګاډی په مزه چلوه، پیدل د تلو لاره ده. limit the speed. This is a school zone. سپیډ کم کا، دا د سکول ځای دی. د سکول مخه راشي که نه، مونږ اکثر ډریور ته وایو چې یار سپیډ کم کا، د سکول ځای دی، ماشومان بار په روډ باندې ځي راځي. لیمټ د سپیډ. This is a school zone. سپیډ کم کا، دا د سکول ځای دی. I think the tire is losing air. I think the tire is losing air. زما په خیال د ټایر نه هوا وځي. I think the tire is losing air. زما په خیال د ټایر نه هوا وځي. The tire is flat. ټیر پنکچر دی. The tire is flat. ټیر پنکچر دی. Adjust the side mirrors. Adjust the side mirrors. د ساید والا شیشې صحیح کا. Adjust the side mirrors. دا د سایډونو والا شیشې نه دي، دا ځان ته صحیح کا، سیده کا. د ساید والا شیشې صحیح کا. Please speed up. مهرباني وکړه تیز شه. Please speed up. مهرباني وکړه تیز شه. Hit the brakes. بریک ونیسه. Hit the brakes. بریک ونیسه. هم په دې ځای باندې به بریک ونیسو. دا کلاس به هم په دې ځای باندې تمام کړو. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. په دې کلاس سره به ستاسو ډیر پریکټس شوی وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې هر چرته یې الله مو خوشحاله ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.